بسم الله الرحمن الرحیم. ثم يعود الى منى فيقيم بها. نن میں نوا سبق د دوه زینا ده. په پارینی سبق یو نظر وچای چې نن سبق قبل اول د پورا ذهن تیار شي. هر کله چې میر ډیپ شي یو امام روان شي و خلق واته د سره وي خپل انداز باندې تر دې حدا پرې چې دی روشي مزدلفه ته بیا په مزدلفه شکی شي د دې د عرفات نه راغلل د میر د دې بدل نه پاد او مستحب د دې چې دی په مزدلفه شه د جبل قزح څنګه نږدې تام شي هغه غار چې په د باندې میقدا چې په دا وجه او تویای چې په دوه وی شوه جاهلیت په زمانہ شي ير بالي ده بیا امام خلق ته مشوم مقصدان دوال منزینا په وخت مقصدان شو کو یو اذان و یو اقامت سره و په دغه وی شي چې کوم اختلاف ته مذاهب ده هغه پرین تر شو ده و چا چې لمیز د مشوم په لیاره شو کو د طرفین پولیس باندې دا لمیز جایز نه ده بیا چې کله شپه پریشي سبو مله بیا امام دیتا د سبو لمیز په تیار شو کو بیا د منځنه بعد دا ثم برای تعقیب مع تراخی ترتیب ویداوی چې داوی د دغه لمنځنه ورسري او مع تراخی چې کاسلش کې وخت په شغله کې ریا چې هوی ته دیرسي بیا امام او خلق وقوف کو فدغا چې واحد صيغه دو دغا یدقو دغا هو ضمیر مستتر امام ترجع ده و مزدلفه ټول موقف ته مگر بطن مخصر نه ده بیا امام روان شي و خلق د دو سره وي د میر ارخصل نه مخشه حتی چې دی مینا ته روشي د په مینا شي دی په جمره عقبه او وشتله باندې شریو کو یوه جمره عقبه وولي د وادي د ژور نه وو کونی د کاټه ګوته او د مسواکه ګوته په مدد سره او تکبیر وی د هر کونی کی سره او جمره عقبه سره و ندارېږي او تلبیه ختم کو د اول کونی سره اول ځل چې دای جمره عقبه تا کونه ورولي تلبیه ختم کو دای سب او کو کده خواشوا یعنی کچره مفرد بالحج وو بیا په یو باندې لازم نه دو او کچره قارن وو یا متمتع وو بیا هغه ذبح وکړو بیا سر وخري یا لاند کو وخریل افضل دی ایس بیا دتا هر شای حلول شل مگر شزنا شزه به د طواف زیارت نه بعد او ته حلول شي بیا مکه شریفه تروشی په دغه ورځ یا سبوتا یا سبونه بلخته بیا په کعبه شریفه باندې طواف کو د طواف زیارت وو چکر بیا کچره دایری داسه وو چې د طواف قدوم نه بعد یې د صفا او مروه په میون شه سعی کړی و یا ودای په طواف زیارت شه رمل نه کوي و سعی یا په د نشته دو و کچره د سعی نو کړی مخشه بیا ودای په دغه طواف زیارت شه رمل لاکای او د دغه طواف نه بعد و سعی یا کوي و ایس به د طواف زیارت نه بعد د خپل بیبیا خلول اشلا و دغه طواف په حج شه فرض ده و مکروه دی په سټ کول د دغه ورځې نه پس کچا په سټ کو طواف زیارت د دغه ورځې نه بیا په د باندې پنځ د امام ابو حنیفه صاحب دم واجب دی او صاحبین فرمایي چې هیڅ شایسته نه په د باندې او فتوا د امام ابو حنیفه صاحب په قول باندې دو ثم يعود الى منى فيقيم بها بیا هر واپس شي د مینا ته دته کورونه سره او مینا ته دغه نه بل د زیارت ته شاده مزل د مشره ته د ګاډي مل دا ګاډي یاوي خو په ګاډي ولنا د پښول زر راشي پښول نه 2-3 غنټه ټیم وکړي او ګاډي ولچون کې ټریفیک جام وی بیا ګاډي چې خلاصېږي او مخینه راړای وایغه تلیار خلاصېږي کنه ګاډي ټیمپو ډېر کم ده کنه او په دا ورځ باندې راش ډېر زیاتی به د ګاډي ولنا د پښه خل جوړي ورسېږي او پښه تاګي فائدہ مانه ده دغه ثواب ډېر زیات ده
ازدا طواف زیارت یې وکړو. طواف زیارت نه بعد ودای ار واپس شي مینا ته، بیا ودای په مینا شه مقیم شي. ازدا ته د یوم النحر ولا آرام یې وکړه. یوم النحر د ذوالحجې ولا 11-12 ذوالحجې ول د آرام یو ته پوتې دي. اذا زالت الشمس من اليوم الثاني، پس هر کله چې میر زوال وشي په دوامه ورځ یعنی په 11 ذوالحجه من ایام النحر د ایام نحر څخه رمل جمار الثلاثه وولي شیطانون درې سره یبتدئو باللتی شریو کو په ایغي سره تلیل مسجد چې ورنږدې دو مسجد ته، مسجد خیف ته اوري کا شیطان یې چې بیلی یا اوله شیطان فیرمیها بسبغ حصیات بیا وولي د وړي کې شیطان لرا یا اول شیطان لرا وو کونی کې یکبرو مع کل حصات تکبیر وی د هر کونی سره ثم یقفو عندها بیاوه دای درېږي د هغه څنګه فیدعو بیاوه دای دعا وړي یعنی رامی چوکو د یو شیطان بیاوه هغه نه بعد دای دعا وړي ثم یرمل لتی تلیها بیاوه رامی وکو د هغه جمره چې هغه ورنږدې دو یعنی دوامه چا وستای بیلی مثل ذلك مثال دغه ويقفو عندها او هغه څنګه وو درېږي دا درېدل دا معنا چې دوی شو بدای دعاګونه وکړي. ثم يرمي جمره العقبه یو دای رام یو کو په دریم نمبر شه دی جمره عقبه هغه لری چې دو هغه غوټه وو قبله طرف ته لاله کذالک دغه راغي ولا يقف عندها هغه څنګه ونه درېږي هغه څنګه درېږي نه دوه وانه کوي. فاذا كان من الغد پس چې کله سبوشي دا کیمه ورسلا 12 ذوالحجه بل اسم د ذوالحجه رمل جمار الثلاثه رامی وو کو د درې سره جمرات بعد الزوال كذلك د زوال نه ورسته هم دغه رنګه. صاحب قدری فرمایي چې حاجی د طواف زیارت نه بعد و مینا شه قیام کو ویلاسم او بدلاسم تاریخ شوه د درې سره جمرات رامی کای دا واجب دو او د دغه دواړه ورځې د رامی وخت د زوال نه شریکېږي د دوامه ورځې صبح صادق راځوي. کله زوال نه مخشه چارم یو کرا بیا د راجح قول مطابق هغه رامی صحیح نه دو د هغه رامی یغه دا واجب دو یعنی دوام ځل وکای او د زوال نه غروب را سا وخت یې مسنون ده او د غروب نه د میر دی بدل نه ونسا شپه د صبح صادق را سا دا وخت چې دا مکروه ده او د صبح صادق نه بعد به د قضا وخت شری شو چې پارین کی مرام یې کچره زنه قضا و به هغه قضا یې نن راوړي کچره د یولاسم ذوالحجه رامیه یې د یولاسم ذوالحجه د صبح صادق نه بعد کاولا یعنی د پسټ کړی و پس واجه ونه کړلا بیا قضا و دم د دوړې په بندې لازمي ری قضا د معنا چې د رامیه وی بیا کوي و دم د معنا چې قرباني وکړي دا غرانګه کده د یولاسم ذوالحجه رامیه یې دمره پسټ کړه چې د یولاسم ذوالحجه صبح صادق شو یا په دې باندې بیا قضا او کفاره دواړه لازم دي دواړه په واجب دي. قضا دمانه چې غرام یې بیا کوي او کفاره دمانه چې قرباني به حساب کوي. و د رامی د قضا وخت د دیارلسم تاریخ د میر دی بدل را صدا د نه بعد د رامی وخت ختم شو. د 13 ذوالحجه د میر دی بدل نه بعد د رامی وخت ختم شو. اولینی ورځ خلک ګډ شیطان ولي په دوامه ورځ باندې درې سره شیطانون ولي بیا ور واپس خپل تنبیه تمینا شه سبو ته بیا پس ورشي دا درې مورز شي سبو نه سوال نه بعد غروب پر سوال نه بعد صاحب قدری فرمایي چې د ربي ابتدا به هغه جمره نه وکړو چې کیما جمرات د مسجد خیف سره نشته دو دغه جمره وو کونی وولي د هر کونی سره الله اکبر وایي او دغه جمره څنګه به ویا درېږي بیا دغه غونډه د هغه بل جمره رام یو کو چا د سره نږدې دو هغه جمره څنګه واو درېږي بیا دغه غونډه د جمره عقبه رام یو کو البته جمره عقبه څنګه و نه درېږي د اواله او د دوامه جمره څنګه و توقف وکړو یعنی و درېږي د الله پاک تعریف بیان کو د ادب لوري ولا افعال تشهید د و درېږي به سکای تکبیر وی تحلیل وی درود شریف وی او دعاګونه وی. مسجد خیف د په مینا شه د جمرات څنګه نږدې یو ستر جماعت ده. مینا
دا د وادي محصر نه ونسا جمره عقبه راسا دواړه طرفه ته د غره په میون سه یو وسیع میدان ده او دا میدان د مسجد حرام نه 3 میله په فاصله باندې ده مشرق طرف ته دغه نقشه داسې دو چې مغرب طرف ته مسجد حرام ده او 9 میله په فاصله باندې عرفات ته مشرق طرف ته بیا عرفات نه چې مزدلفه تر سي 3 میله مزل ده بیا د مزدلفه نه چې مینا تر سي 3 میله مزل ده یا مینا نه چې مکه شریف تر سي بیا 3 میله مزل ده واذا اراد ان يتعجل النفر الى مکه رامي د پیراشله رامي وخت ختم شو اس چې دای کله اراده وکړو د زیره کوچ کوله مکه شریف ته بیا د دای کوچ وکړو وان اراد ان يقيم وکچره د اراده وکړه په میناشه د تم کېدل رمل جمار ثلاثه فی اليوم الرابع به په سررم اورس شیا د جماره د جمرات رمی قاعده به په دبنده واجب شلا بعد زوال الشمس کذالک ورسته د زوال د میرنا ٹھیک شلا هغه رنګ چې کیمه د دوامه ورځو د درېمه ورځ د رمی وخت وو هغه وخت باندې یعنی د زوال نه بعد ودای ته تم کېږي میرو غروب کېدل نه مخ شو دای زونو پوسی مکه تا او کچره میر په دو غروب شو په میناشه بیا ودای شپایا کای په دو غوښه صبره می ته تم کېږي فان قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال اس بدغه 13 ذوالحجه باندې کده رمي مخشه کړه د زوال نه مخشه بعد طلوع الفجر د سبو ارختل نه بعد قوم يرلیا زوال نه دکړه جاز عند ابي حنيفه رحمت الله عليه رمي جائز ده پنځ ده امام ابو حنیفه رحمت الله عليه وقال او فرمایلی صاحبین لا يجوز نه دو جائز صاحب کتاب فرمایي چې کله ویلا سم ذوالحجه باندې حاجی ته بیړه وی بیا د رمي نه بعد دا په ولسم تاریخ مکه مکرمه د پورا دای د مینا نه روان شي او کله په مینا شه د تم کېدل اراده وا به د لسم ذوالحجه رمي یا په واجب شلا او د زوال نه بعد د غروب په درمیان شه په واجب شلا زوال نه مخشه رمي به جایز نه وي او کله زوال نه مخشه یو کړه به دغه رمي په د اغدا لازم ده دا مذهب د صاحبین ده د امام ابو حنیفه صاحب په نسبت د 14 تاریخ رامي د زوال نه مخشه یا جایز ده او اغدا ضرورت یا نشته ده ويكره ان يقدم الانسان ثقله الى مکه ويقيم بها حتى يرمي د ان مصدریه چې په مضارع داخل شي دغه معنا مصدر ته وړي او مکروه دي مخشه کول انسان لره د خپل سامان مکه شریفه ته په داسې حال چې دای مقیم وي په مینا شه دای په مینا شه مقیم دا و سامان ولشي مکه ته وټل ته سامان نظر کارو راي حتی یارمه تر دې دا پرې چې دای رامي یو کو د شیطانونو ولا نو مینا نه د راونه دل نه مخ خپل ټول سامان مکه شریفه ته راونه ول دا مکروه دي ولې چې زړه بیا د افعال حج نه غافل شي و سامان طرف ته زړه مشغول وي فاذا نفر الى مکه نزل بالمحصب هر کله چې دای کوچ یو راون شو مکه شریفه ته بیا ودای په وادي محصب شیا کیسي و درېږي د مکه خلک بنی هاشم سره بایکاټ کړو یا دی او ابو طالب صاحب دغه خدیجه رضی الله عنها دغه ټول خاندان رغلو په دغه شی د یو وخت تیر کړ ثم طاف بالبيت سبعة اشواط بیا و طواف کو په بیت شریف باندې وو چکرا لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر رمل پلونی نه کوي په دغه طواف شه ودغه طواف صدر ده وهو واجب ودا طواف صدر واجب ده الا على اهل مکه مگر نه ده واجب د مکه په خلک ثم يعود الى اهله بیا ورشي خپل اهل او عيال ته خپل کړه ورشي دا طواف وداع حجی چکلا د مینا نه مکه طرف ته دریمي بیا خیف محصب شه د پورا تم کېدل مسنون دي چې واده کې په شتام شي محصب هغه زوی دا چې په کیم زوی شه ټوله قریشه بالکل چې ټوله قریش قسمینا کړی وی او دا وعده کړی و چې د خاندان رسالت مکمل بایکاټ وکوشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل حج په موقع باندې په مینا شه صحابه کرام ته فرمایل چې میرز تو سوي سبوتا په خیف محسب شه تم کېږي واده کړ چنانچه په دغه ځای باندې دای قصدان
تام شو و په دغه ځای باندې یوه عمله تم کېدل مسنون شل. امام قدوري فرمایي چې د مینا ټول افعال حج ادا کولو نه بعد به طواف صدر وکړي. د طواف صدر مطلب دا ده د میقات نه بهر طرف نه خلق چې روغلي وي حج ته او هغه بیا وطن ته واپس شي به در روانګي په اخري وخت چې یو طواف وکړو دا هر قسم افاقي باندې واجب ده. البته حایزه و نفسه زنانه په دغه لازم نه ده ولې چې دله وخت تاګ وي وطن ته د واپسی و دله دی پوکې نه دی و دغه وخت طواف وداع یا وی. فإن لم يدخل المحرم مکه ته ایسه مسئله بیان کړي. پس کچره محرم سړی مکه ته داخل نشه وتوجه الى عرفات و د عرفه پورز باندې دای سیخ عرفات ته لوړ وقف بها علامه قدمناه و وقوف یو کو په عرفات باندې په د ایک تفصیل مطابق چامیز وکړه دا سقطا غنه طواف القدوم نو دا طواف القدوم ساکت شو ولا شيء عليه لترکه و نشته دا س جرم په باندې د پرېږدلې د وجه محرم کا مکه ته داخل نشه و عرفات میدان ته سیخ لوړ یعنی دای لیټ اروغای حج ته و د شریعت بیان شوی قاعده مطابق کې په عرفات وقوف وکړو نو د زمینه طواف قدوم ساکت شو ولې چې طواف قدوم خو د حج په ابتدا شه په دا طریقه مشروع ده چې ټول افعال حج د نصر تشي اس خو د هغه طریقې نه علاوه طواف قدوم سنت نشه ولې چې د افعال حج مخ شکړل کنه عرفات یو کو و چونکه طواف قدوم سنت ده لہذا د ترک سنت په وجه سره په دام وغیرہ نه لازم کیږي. ومن ادرک الوقوف بعرفه او چاچه میندک وقوف په عرفه یعنی سلش کی وخت وقوف یو کو ما بین زوال الشمس من یوم عرفه الى طلوع الفجر من یوم النحر د یوم عرفه د میره د زوال نه ونسا د یوم نحر شپه 14 راسه چاچه په عرفات سو وقوف میندک فقط ادرک الحج بيد حج میندک. جمهور علما او ائمه ثلاثه په نسبت باندې په نو تاریخ یعنی نو ذوالحجه باندې د میره د زوال نه ونسا د ذوالحجه صبح صادق رسا د وقوف عرفات وخت چنانچه کایو حجی د زوال نه بعد د ذوالحجه صبح صادق رسا سو وخت پورا وقوف وکړه د حج ادا شو. په معنی چې تازه به عرفه ده اج تازه تیرېدل پس سیک چې تیر شو به عرفه ته په عرفات باندې وهو نائم په داسې حال شي چې دای خبيول او مغمن علیه یا بهوش او لم يعلم انها عرفات یا دای په نشو چې دغه عرفات ته خدای په تیر شو اجزاء ذالک عن الوقوف بیا کافی کېږي د پوره دغه د وقوف عرفات نه. حجی کا خبیدلا یا بهوشی په حالت شه د عرفه پورز د عرفات په میدان باندې تیر شو او د تمولی مانشلا چې د تیم زوی باندې تیر شل د عرفات ته دغه درې سره صورت شه یو وقوف عرفه ادا شو ویل چې د حج رکن وقوف عرفه دا او هغه رکن مندل شو دا موجود ده. والمرأة فی جميع ذلك كالرجل و شذا په ټوله افعال د حج شه پشان د سړی دو غیر انها مگر دمر خبره دو لا تکشف راسها چې دوی خپل سر نرمنډای و تکشف وجهها و رمنډای خپل مخ ولا ترفع صوتها بالتلبیه ونوي چې گئی اواز خپل په تلبیه سره ولا ترمل فی الطواف او طواف شه رمل یا نه کوي سړی رمل کوي دوی رمل نه کوي ولا تسعى بين الميلين الاحضرين و سعی وان کوي په میلاین احضرین په میون شه یعنی میلاین احضرین په میون شه سړی چې غکیم تیز تا کوي دوی هغه غوند نه کوي دته خپل انداز باندې تاګ په چار دا پیغه شه د پر ساتر دا ولا تخلق و دوی سره نخري ولکن تقصر ولکن دوی قصر کوي. صاحب قدوری فرمایي چې شذا د حج په ټوله افعال شه د سړی غوند دو لیکن سے احکام یې جدا دي. په حالت احرام شه شزینا ګندلی جمعه وغستای شي غاڼه میزه دستانه وغستای شي سر پټول بشره باندې واجب دي تلبیه ویلیاو تعالی سم دي خو په زیر سره معنا دي غلیه وی وی ورعمل کولیه دې پر معنا دي ور سره په سایه شوی دونګ یانا و شزاوه حلق یان کای بلکې وشتون وی لاند کو و خلق د دې په حق شه مکروه تحریمی دا ویلې چې دا یو قسم مسلادو مسلمانه بدرنګول د اندام
ښځې د پره د احرام په حالت کې د څه مخصوص کپړې حکم نشته، البته یو ریمول سره چې دو سر ویشتون ښه ټیک کو و پټ یې کو دا مستحب دی. د دې پره چې ویشتون ارموتېږي نه و ارللېږي نه و دا له ډېرې منتشر کېږي نه و که چیرې ممکنه وه بیا هیټ چې په سر کښېږدي دغه هیټ داسې ټیپي چې مخ ته یې چات وي ټنډې طرف ته داسې یو کور نمونه چات وي بیا به په هغ باندې دو نقاب اروللی بیا به د هیټ په وجه سره هغه نقاب کپړه د مخ نه لرې یا وي په مخ به لګېږي نه و په دغه صورت چې به د سر ویشتون حفاظت یا و د پردي سړی نه به د ته پرده حاصله شي.